لله الحمد فقه حنفي هغه فقه ده چې 800 کاله په دنیا کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې د ټولې نړۍ خلافت چلی دی. داسې جزئیات چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې حل شوي دي په یوه مذهب کې نه دي حل. څلور سره مذاهب ته موږ احترام لرو، قدر لرو، خو موږ تاسو ته لله الحمد امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب علماء کرامو یو جوړه لار خلاص راکړې ده، هغه لار مازې مه پرېږدئ. صاحب د نهایه وایي امام ابو حنیفه رحمه الله 12 لکه اویا زره مسائل حل کړي دي. 12 لکه اویا زره مسائل د قرآن او د حدیث څخه راایستلي دي حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله. خطیب بغدادي رحمه الله لیکي 1 لک مسائل امام ابو حنیفه رحمه الله څخه خالص د افغانستان د خراسان د ځمکې څخه استفتاء وشوي دي. امام ابو حنیفه رحمه الله جواب ورکړ دي 1 لک مسائل یې دلته ښایي حل کړي. دا 12 لکه مسائل چې موږ تاسو ته په لاس راکړي دي، په دې کې انشاءالله زموږ تاسو د دین او د مذهب هر حل هر مشکل انشاءالله حل کېږي. خالص موږ تاسو ته تګ غواړي ښه د دې خلکو په خولو باندې چې نن امامان خو بد وایي یا وایي امامان نو څه کوي بس خپله د احادیثو علم ټینګه سبحان الله دا شي څه مبارک ناست دي دا علما ناست دي تاسې په څنګه ځینې وکړي ورته تاسو خپله بغیر د فقه حنفي بغیر د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب د استفاد د ټول شیخانو ته پوښتنه وکړي په خپله د احادیثو څخه د استخراج د دین کولی شي؟ هېڅ کولی چې دا دومره مشایخ چې کلونه کلونه یې درس د احادیثو کړي دي دا د احادیثو څه مسائل نه سره ایستلی. یو عامي سړی وایي نن مذهب ته ضرورت نشته بس احادیث موجود دي زه په احادیثو عمل کوم. کله وحاشا کله وحاشا ما پخوا دا ویلي دي ګورې بیا وایم د سلم هیڅوک په دنیا کې اوس زمانه کې داسې نشته چې هغه وایي زه مذهب د بیا بغیر له مذهبه خپل منځ په احادیثو ثابتوم. که په درسته دنیا کې چا ثابت کړي دا یې ګرځه یا میدان جوړ حاضري. یو سړی چې پیدا شي په دنیا کې چې د هغه مذهب دښمنان دي ورته خپل دا 4 رکعاته دا 2 رکعاته لمونځ بغیر له مذهبه د 4 مذاهبو د اتباع او د تقلید بغیر یو لمونځ 2 رکعاته راته ثابت کړه په احادیثو. تفصیلي لمونځ که چا ثابت کړي ما درته ویله دا یې ګرځه یا میدان جوړ امام دا د مجتهدینو خواري دي. دا بل تر هغو علما کرامو تګلاره ده هغو علماو دومره مسائل راایستلي دي چې 12 لکه اویا زره مسائل دي. پر 12 لکه اویا زره مسائلو باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله امام ابن ابي شیبه 125 اعتراض کړي. علامه کوثري رحمه الله النقد الطريفه 2 جلد کتاب دی اوس چاپ شوی دی په دواړو جلدونو کې د 125 اعتراضونو جوابونه ورکړي او پکې لیکي وایي ګوره پر 12 لکه اویا زره مسائلو چې د اعتراضونو د ابن ابي شیبه تقسیم هم کې په 1,101 مسلو کې پر یوه مسله اعتراض 1,101 مسلو کې که په یوه کې سړی خطا شي به ځینې سبب شي خو هغه خطاوي نه دي. د هغو علماو ذکر کړي دي اکثر ځایونه داسې دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله په قرآن استدلال کړي دي وروستني خلکو چې اعتراض یې کړي دي حدیث ته راغلي. امام ابو حنیفه رحمه الله په حدیث متواتر یا مشهور یا صحیح اعتراض کړي دي ورسني خلقوا په اخبار احاد کې په حسان او احاديث استدلال کوي. مقصد دا دی چې موږ تاسو ته جوړه لار وښودله دا خپل په تګلاره باندې ما جوړار شي دا نه د توصیه خپل تګلاره مه یې د مذهب خدمت وکړي. داسې مه کوئ چې وطن ته ولاړله بس په چا باندې کار ده. هر څوک چې ستا وزارت د دفاع تاوان رسوي د هغو دفاع په کلکه باندې کوه. د خپل مذهب دفاع کوه د خپل مذهب د خپل تګلارې باندې ټینګ او مستقیم و برابر واوسېږه. د نن زماني انسانان د امام ابو حنیفه رحمه الله غوندې دین مصطفی لاس نشي راکولی. اشرف علي تهانوي رحمه الله حکیم الامت ته د دیوبند یو عالم دی هغه مبارک وایي زما په زمانه کې یو سړی پیدا شو دعوا یې وکړه اردو زه مجتهد یم بس د مذهب ضرورت نشته په احادیثو باندې زه دین حل کولی. اشرف علي تهانوي رحمه الله وایي زه ورسره برابر شولم وایي ما زما یو مسأله ده په حدیثو کې راحل وایي دول کومه مسأله ده وایي ما یو سړی دي 2 کسان دي پر لارې په سفر روان دي په یو دښتو بیابان کې اوبه نشته دواړه د شپې د 10 بجې سهار کې راکښېنستل د یو خو په خوب اودس ماتي بل ته بیا د بید د مسجد مخکې معافي د علماو په مخکې د جنابت غسل پر واجب شوی اوبه نشته څه شم به کېږي د 2 کسان وایي دواړه چې تیمم وایي خو قرآن پاک ایتونه دي په تیمم باندې لمونځ یې کېږي که سړی د جنابت غسل پر اورځي که بې اودس یې کوچنی اودس یې که غټ اودس وایي ما تیمم په دواړو ووایي اوس جماعت سره کې کم یو د مخه
یو به لیکلی اودس اغوښتلو تیمم یې ووایه یوه غټ اودس اغوښتلو تیمم یې ووایه کم یو در مخه شه وایي هغه غیر مقلد هغه چې ور زه خپله مجتهد جوړېږم هغه راته هغه دې در مخه شي چې هغه کوچنی اودس وراوړي هغې دې در مخه شي هغې دې جماعت ورکړي د هغه خو اودسیان لږ وه د بل اودسیان ډېره اشرف علي تهانوي رحمه الله فرمایي ما ورته اوس د فقهاو تشریح ته ګوره زموږ د امت فقها فرمایي وایي دا طهارت په اندازه باندې د بې اودسیا دي چې څومره قدر بې اودسیا قوي وه طهارت هغومره قدر ورسره قوي وي که بې اودسیا ضعیفه وه طهارت ورسره ضعیفه کېږي نو هلته بې اودسیا په جنابت کې قوي ده دا تیمم د جنوب سړي قوي دي در هغه سړي در تیمم چې د کوچني اودس بې اودس وي چې چا طهارت قوي دي هغه د جماعت ورکړي نو دغه سړی د جماعت ورکړي چې جنابت خبره وایي دا چې مې ورته ویله وایي هغه چې دعوه د اجتهاد یې کول هغو د فقهاو د تشریح زما هم خوښه شوله آینده لپاره به زه په دې باندې عمل مقصد مې دا دی چې ګوره فقهای کرامو د مذاهبو علمای کرامو موږ دې ته جوړ دین خلاصه ده بیا لله الحمد تاسو د داسې چا سره دوره وکړه د شیخ صاحب مبارک سره چې د دین هره جزئیه د مذهب هره جزئیه په هره طریقه په تفصیلي طریقه باندې درته حل کړې خو یوه خبره لا بل درته کوله د خپل دین او مذهب دفاع چې کوي ګوري یو شی بل ځای یاد لري د دې دین او مذهب دفاع یوه بل ټکي ته ضرورت لري هغه دا دی چې په خپلو اصلافو اعتماد پر مشرانو اعتماد پر پخواني علماو اعتماد پر پخواني کتابو باندې د اشرافو اعتماد پر هغو به اعتماد کېږي د دین د لاس د وړلو د دین د ایله کېدلو واحده دوه ذریعه دا ده چې موږ پر اسلافو به اعتماد شو دین مو مخبله د لاس صحابه کرامو ګوره دین راخستی دي تابعینو ته ورسوي تابعینو اعتماد پر وکړو تابعين الدين تبي تابعين تورثوا اعتماد وتي تبي تابعين خپل خلف تورثوا اعتماد وتي طبقه پر طبقه باندې د دین المجرد رسیدل نن چې تاسو په دین د لاس وړي اول کاردار باندې کوي په شامي کې ډیر موضوعات او ډیر خرافات وستا نعوذ بالله د دې غټ ملاقات د نوار دی روح البيان يدي ودا خو دروغ موجوده د قران پاک تفسیر دغه د خپل مشرانو باندې اول بیا اعتماد کوي تا ته دا ښکاره کېږي ګوره د هر عالم څه به خطا سوي علما ناست دي معصوم خو هېڅ څوک نه دي د انبیاو علیهم الصلوات والتسلیمات څخه غیر که د عالم په کلام کې یو ځای یو مسله خطا سول دا د دین د دې نه وي چې ټول بې خطا دي خو نن ګوره کار په دې باندې شروع دي چې موږ د خپل مشرانو علما یې باندې بدګمانه کړي چې ورته وایي چې فلانکي کتاب لیکلي دي وایي دا خو شارع نه دي امام سیوطي صاحب لیکلي دي وایي دا خو څه شارع نه علامه شامي لیکلي دي وایي دا خو څه شارع نه هلکه خو د شارعانو دین موږ ته دغو علماو را رسولي دي دغه فقها و دغه باندې زموږ اعتماد و دا مذهب و دین خو موږ ته پر دغه لاره رسېدلی دي شاه ولي الله دهلوي رحمه الله الانصاف کې یو قاعده دغه لیکي وایي دین پر اعتماد ولاړ دی که اعتماد پر اسلافو ختم سو دین د مابین نو تاسو به خپل پر مشرانو باندې اعتماد دا زر کاله چې د حنفیت دین په پاکستان او افغانستان او په دې بر صغیر کې روان دي دا به مو اعتماد وي چې دغه دین چې موږ ته را رسولي دي دغو علماو دا د ځانه په دین کې خبرې نه دي منډلي دا علما امینین وه دا متقیان وه دا د دین رهبران وه دا د اسلام خاوران وه دا د هدایې مصنف نه دي دا هدایې چې لیکلې دا د هدایې مصنف دا یوه هدایې شریفه په 10 کاله لیکلې لس کاله مسلسل روژه مې ولیده په 10 کاله پروژه څوک نه دي خبر شوي څوک هم نه په خبرېدل چې روژه یوه دقسې د ریا پاک انسان اوس نن د هدایې مسلې خلک ګرځي وایي زه د هدایې د ملا او شي عالمه د ځانه څخه په دین کې ترخیص ورچولي مقصد مې دا دی لنډه مختصره خبره کوم د هره خبره ډېرې خبرې بیا لري فاضلانو ته وایم پر اسلافو مه بې اعتماده کېږي ښه که دا کار در باندې وکړي ګوره نن سبا کار پر دا روان دي وایي زموږ پخواني خلک په تاریکه کې تېر شول هغه وایي په تاریکه و تاریکانو چې اوس به په شرک کې تللي دي اوس خو دا کفر او شرک داسې سوي دي دا د امور عامه اوسه جوړ سوي امور عامه خو پېژني دا کونستو ثبوتستو وجودستو دا چې هر فعل د دنیا یو فعل دی د امور عامه ولاندې دي اوس شرک او کفر د امور عامه اوسه جوړ سوي دي نه یو ملا ځینې خلاصي نه یو پیر ځینې خلاصي نه یو شیخ ځینې خلاصي د دغه خلکو په مذهب کې د دغه بېدینو بې مذهبه خلکو پر نظر در یادوم دا شرک یې دغسې کړي دي هر سړی یې مشرک کړي دي هر ملا یې مشرک کړي دي هر شیخ یې مشرک کړي دي موږ مسلمانان چې دغه په نظر کړي دي فلانکی شرکي فلانکی شرکي
تکفیریان د ځانه مه جوړوي ښه اوس دله تکفیر عقیده ډېره سوې ده د طالبانو په همیشه بس یوه ډله وایي دا کافر او بله ډله وایي دا کافر او بله ډله وایي دا کافر اسلام کوي چې دا ټول کافران خو مسلمانان څوک دي نه کافر مسلمان ته مه وایه چې په بدهي دلایلو ثابت شوي شي څه انکار ونه کړي د کفر ټاپې پر چا مه لګوه پر پوره جماعت خو بیخي مه لګوه دا څنګه اسلام دی قسم دی زه خو حیران ځم کله کله د مشرانو خلکو د خولو څه داسې خبرې واورو پر یو بسته جماعت په کفر ټاپې راکړي نه تکفیران د ځانه مه جوړوئ چاته په کافرانو نسبتونه مه کوئ دا وایي چې دغه ملا په دې مسله کې خطا دی خو د کفر نسبت ډېره ګرانه خبره ده هر چاته د شرک نسبت هر چاته د کفر نسبت په دې مسأله کې ډېر احتیاط وکړي د ځانو څخه داسې شیان مه جوړوي اله العالمین